قبر کې چې بنده کې قستل شي حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دو ملائک ورته راشي چې یو ته نکیر ویل کېږي بل ته منکر ویل کېږي او دا دو ملائک دا په دې قبر کې کېني تصور کې دا خبره دا ولا اورې مزرت یې کوزوا سوچ به وکړه دا په دې قبر کې کېني زمونږ په ایمان دی الله په دې قادر دی چې دا قبر ورته پراخه کړي او دا پکې کې قستل شي یعنی قبر کو دونه تنګي چې سړی پکې خپل لاس دې مړي سره نشي کې قستل نو الله دا د ملائکو په ذریعه سره دا قبر کلاو کی او دا په دې قبر کې کېنولې شي زمونږ په دې باندې ایمان دی دې ته ویل کېږي په ایمان په مغیباتو باندې زمونږ په پټو خبرو باندې ایمان دی زمونږ عقلونه به کاسري زمونږ عقلونه کمزوري دي ناقص دي یو خبره زمونږ عقل راواخلي صحیح ده که راوایي نقلیم زمونږ به په ایمان چې الله او د هغه رسول څنګه ویلي مغه شانتې به کېږي موږ د هغوی نه ښه پوهېږو زمونږ عقل خو هغه عقل دی چې الله پیدا کړی دی نو چې الله موږ له عقل را کړی دی بیا د هغه الله شیزونه په عقل تلو نو عقلیات به په دې کې نه جنګوي نو زمونږ ایمان دی دا به په قبر کې کېښودلی شي او دا به بیا کېنولی شي نو دو ملایک به ترې تپوس کوي درې تپوسونه د ده نه عموما کېږي یو تپوس به دا کوي من ربک رب دې څوک دی بنده په دنیا کې دې د چا بندګي کړې وه ستا رب څوک رب العالمین دې څوک خالق دې څوک عبادت دې د چا کوو د چا په نوم به دې سجدې کولې د چا په نوم به دې نظرونه منل منښتې به دې د چا په نوم کولې صدقې به دې د چا دپاره ورکولې مونځ به دې د چا دپاره کوو من ربک رب دې پېژندلی او رب دې څوک څه مو خیال دی موږ په دنیا کې خپل رب پېژندلی دی تاسو نه تپوس کوم موږ خپل رب پېژندلی دی خو والله موږ ډېر په غفلت کې پراته وما قدر الله حق قدره دې کسانو د الله د قدر چې څنګه حق و هغه حق یې ادا نه کړ موږ مسلمانان دا دعوه کوو چې الله زموږ خالق دی موږ ته د الله د نومونو په باره کې پته نشته شته دی په مجلس کې ناست داسې څوک وایي چې د الله ټول نومونه ورته یاد وي پوهېږي په نشته څه ناشنا دعوه ده زموږ عبادت د هغه رب کوو پېژنو یې نه موږ د هغه رب بندګي کوو دعوه د هغه کوو موږ ته پته هم نشته دی دا به ډېره ناشنا خبره نه د هغه رب نومونه دي صفتونه دي هغه رب په دنیا کې په صحیح معنو سره وپېژنه صحیح طریقې سره یې وپېژنه په دې قبر کې به دې په خولې دا جواب راشي چې ربي الله رب مې الله دی ما خو محنت کړی د عالم وعظ ته ناستم د ملا تقریر ته ناستم د شیخ حدیثو درس ته ناستم ما د ملا نه تپوس کړی و چې زه ګورې غافله مسلمان یم ما ته الله تعارفي که د خپل رب تعارف راته وکړه چې رب څنګه دی زمونږ د رب صفات موږ ته بیان کړه هغه ما ته بیان کړي ما په دنیا کې رب پېژندلی نو لہذا ځکه مې په قبر کې صحیح جواب ورکړ دویم تپوس به ترې کېږي ما دینک دین د څه شی دی په کوم دین باندې دې عمل کوو د کوم دین پیروکار وي د کوم دین پیروکار وي په کوم دین دې عمل کوو که صحیح مسلمان او د اسلام موافقې زندګي تېره کړي نو دا به ورته وایي چې ما خو د اسلام موافق ژوند تېر کړی او دین یې الاسلام زما دین خو اسلام دی خو که زما غونته کې او ستاسو په شانتې صرف په نوم مسلمانانو صحیح اسلام ته تسلیم شوي نو دا توقع او دا تصور دی د ذهن نه وباسي چې زه به په قبر کې ویم چې زما دین اسلام موږ په نوم مسلمانان ودونه زموږ د اسلام خلاف موږ په نوم مسلمانان شکلونه زموږ د اسلام خلاف موږ په نوم مسلمانان منځونه زموږ د اسلام خلاف موږ په نوم مسلمانان مړي ژوندي زموږ د اسلام خلاف کوم عمل نه چې موږ به د اسلام برابر کړو یا څوک داسې ښودی شي چې ووایي چې یاره زما دا عمل سیم د اسلام برابر دی د اسلام معنا اول ځان پوه کوي چې اسلام ویلی کېږي څه ته اسلام ویلی کېږي دستبردارۍ ته الله تا ته تسلیم ته چې څنګه کوم طرف ته مې ارته کوم طرف ته مې بوځي هغه شانتې به کوم موږ داسې کوو اسلام ته تسلیمي نه تسلیمې زما نو که صحیح په دې دنیا کې اسلام ته تسلیم وي په قبر کې به جواب ورکړي چې دین یې الاسلام زما دین خو اسلام زه خو د اسلام پیروکار ما خو په اسلام باندې عمل کوم زما ودرېدل پاسېدل د اسلام موافق وو ما د اسلام سره مینه ساتله په اسلام مې ځان پوه کړی د اسلام قوانین مې عملي کړي او که دلته چېرته دې سره تعلق نه دا یاد ونه ساتي ګورې
دا خبره یاد وساته چې دا خبره د ذهن نه لرې کړه چې دلته به ته صحیح جواب ورکړې. دریم تپوس چې کېږي تپوس به دا کېږي من نبیک نبي دې څوک دی؟ او په بعضې روایاتو کې داسې الفاظ راځي چې ورته وبویلی شي ما تقول فی هذا الرجل الذي بعث فيكم، دا هغه نبي په باره کې دا هغه سړي په باره کې څه وی الذي بعث فيكم چې الله تاسو ته رالیږلی د محمد رسول الله په باره کې دې څه خیال دی؟ خو که په ژوند کې دې د الله نبي پېژندلی و بیا به ته صحیح جواب ورکړې که نه. او که هسې وی چې یاره زارې د نامې نه شم او د هغه د نوم سره دا خپله ګوته راخلې او په سترګو یې راکاږې او چپکې او دعوه د محبت کې چې یاره زما د محمد رسول الله سره مینه ده او ما په ایمان راوړی دی، هسې دعوه کې نور د ټول اعمال د هغې خلاف دي. دا خبره د ذهن نه وباسه چې ته به دلته صحیح جواب ورکړې. جواب خو به هغه سړی ورکوي چې ټول عمر یې د محمد رسول الله د سنتو برابر تېر کړي، ټول عمر یې د هغه مشفق نبي، د هغه خوږ نبي، د هغه مهربانه نبي د زندګۍ د قوانینو موافق یې تېر کړی. دومره مهربانه نبي، دومره مشفق و چې الله په سورة الکهف کې د هغه د شفقت معامله موږ ته رانقل کړې ده. الله فرمایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. ای نبي کېدی شي چې ته خپل نفس هلاکت ته واچې. ولې؟ تا سره د امت ډېر زیات فکر دی، ته خو په دې امت باندې ډېر زیات مهربان یې. د الله رسول سره دا فکر و چې زما د امت جنت ته لاړ شي. والله د الله د رسول سره دا فکر و چې زما امت د قبر د عذابونو نه بچ شي، د جهنم د عذابونو نه بچ شي، د امتحاناتو نه بچ شي. الله په دې باندې راحت راولي، رحمتونه پر راووري. دا چې اوس موږ سره الله کومه نرمي کوي، دا د کوم رحم فضا چې الله په موږ باندې خوره کړې ده، دا د محمد رسول الله د دعاګانو برکت. دومره فکرمن به و د خپل امت دپاره چې الله ورته وویل کېدی شي خپل نفس هلاکت ته واچي. د دې د وجې نه د الله رسول به الله ته ژړلي او دا سوال به یې کو اللهم ارحم على امتي، الله زما د امت سره د رحم معامله وکړه. هغه نبي چې زما ستا د ایمان او زما ستا فکر ورسره دومره و چې د قیامت په ورځ به الله ته سر په سجده کېږدي او سوال وکړي الله زما په امت رحم وکړه، په دې خلکو کې زما امت هم دی، حساب شروع کړه. خو شروع هغه نبي چې په اسمانونو باندې د معراج په شپه د الله مخې ته څه وایي الله چې 50 لمونځونه ورکړه ورته سوال کوي الله زما امت کمزور دی، تخفیف وکړه ورسره، دا لمونځونه ترې لږ کم کړه. بار بار سوال، یو پیری سوال وکړه 5 لمونځونه کم، بله پیری سوال وکړه 5 لمونځونه کم. په بعضې روایاتو کې 10 کمې هم راغلی دی چې 10 لمونځونه ترې کمېده. هغه نبي چې کله به قرباني کوله او په قربانۍ کې به الله ته سوال کوو هذا عني وعمن لم يزه من امتي، الله دا قرباني زما د محمد رسول الله د طرف نه قبول کړه او زما د امت د طرف نه قبول کړه.